آیا پوهیږئ چې په کمپیوټر کې سټوریج ډیوایس یا ذخیره کوونکي آله جات څه شی دي او څه دنده لري؟ سلامونه په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. نن درته د سټوریج ډیوایس یا ذخیره کوونکو آله جاتو په هکله معلومات درکوم. که چیرې دا ستاسو لومړی ویډیو وي نو موږ په تیرو ویډیوګانو کې د انپوټ او آوټپوټ ډیوایس په هکله معلومات ورکړي دي. نو مهرباني وکړئ لومړی هغه ویډیو وګورئ ترڅو معلومات مو بشپړ شي او بیا دلته راشئ او چینل درسره سبسکرایب کړئ. ورځو د خپل درس پر طرف. سټوریج ډیوایس یا ذخیره کوونکي آله جات څه ته ویل کیږي؟ سټوریج ډیوایس یا ذخیره کوونکي آله جات د کمپیوټر هغه آله جاتو ته ویل کیږي کوم کې چې زموږ معلومات ساتل کیږي او ذخیره کیږي. یعنې که تاسو وګورئ چې موږ په کمپیوټر کې ویډیو یا عکس یا اسناد ساتو نو د څه په وسیله یې ساتو؟ د سټوریج ډیوایس یا ذخیره کوونکي آله جاتو په مرسته یې ساتو. په دې خو پوه شوئ. اوس په اول قدم کې موږ او تاسو سره په سټوریج ډیوایس کې ریم دی. د ریم مخفف دی رینډم اکسس میموري چې په دې کې په موقتي ډول معلومات ساتل کیږي. یعنی کوم معلومات چې موږ کمپیوټر ته داخلوو د پروسس نه بعد دا معلومات په ریم کې ساتل کیږي. په دې باندې خو پوه شوئ. په دوهمه برخه کې موږ سره روم دی چې مخفف دی ریډ اونلی میموري. په کوم کې چې د شرکت لخوا معلومات ذخیره شوي وي، مثال کله چې تاسو کمپیوټر چالان کړئ نو د هغه شرکت لوګو د کمپیوټر مشخصات دا ټول په روم کې د کمپنۍ لخوا ثبت شوي وي چې په دې کې موږ او تاسو ایډیټ نشو کولی. مثال یې بایوس دی. اوس بایوس خپله څه ته ویل کیږي؟ د بایوس مخفف دی بیسیک انپوټ آوټپوټ سیستم. دا یو ډول چیپ یا میموري ده کوم چې د شرکت لخوا معلومات پکې ذخیره شوي دي، لکه د کمپیوټر د روښانه کولو په وخت کې د کمپیوټر نوم، د سیستم مشخصات او همداسې نور. په دریمه برخه کې موږ سره د هارد ډیسک کوم چې زموږ معلومات په دایمي ډول ساتي. د بیلګې په توګه که په دې کې موږ معلومات ذخیره کړو هغه 1 ساعت وروسته هم کتلی شو او 10 کاله وروسته یې هم کتلی شو. اوس هارد ډیسک د وصل کولو د لحاظه په څو برخو ویشل شوی. هارد ډیسک د وصل کولو لحاظه په 2 ډوله ویشل شوی چې یو ته انټرنل یا داخلي هارد ډیسک وایي کوم چې د کمپیوټر په داخل کې موقعیت لري، او بل ته ایکسټرنل هارد ډیسک وایي کوم چې د باندې موږ د کمپیوټر سره وصل کوو. اوس هارد ډیسک د سرعت له لحاظه په څو برخو ویشل شوی. د سرعت له لحاظه هم په 2 برخو ویشل شوی دی. اول HDD هارد ډیسک چې مخفف دی هارد ډیسک ډرایو چې د دې هارد ډیسک سپیډ ډیر سلو او په قیمت باندې ارزانه دی. دوهم د SSD هارد ډیسک چې مخفف دی سوالید سټیټ ډرایو کوم چې د HDD په پرتله څو چنده سپیډ ډیر دی او تیز کار کوي او د قیمت له لحاظه هم ډیر لوړ قیمت لري. په HDD هارد ډیسک کې تر 10 TB پورې راتلی شي، خو په SSD هارد ډیسک کې بیا تر 4 TB نه زیات نه راځي، ولې چې ښه شی نه زیات نه وي. څلورمه برخه کې موږ سره USB ده چې مخفف دی یونیورسل سیریل بس. دا هم د کمپیوټر په ذخیره کوونکي آله جاتو کې راځي کوم چې معلومات په دایمي ډول ساتي او د دې په مرسته موږ کولی شو چې معلومات له یو ځای نه بل ځای ته انتقال کړو یا له یو کمپیوټر څخه بل کمپیوټر ته. په پنځمه برخه کې موږ او تاسو سره د ډیسک یا کیسټ دا هم د کمپیوټر په ذخیره کوونکي آله جاتو کې راځي چې معلومات له ځان سره په دایمي ډول ساتي. ان شاء الله که ژوند په دې به بیا خبره کوو چې په دې کې څنګه معلومات ذخیره کولی شو. او دا 3 ډوله لري. اول CD چې مخفف دی کمپیکټ ډیسک چې 200 MB سایز لري، یعنی MB د GB نه کم دی، د MB څخه بیا GB جوړیږي. دوهم ډول یې DVD ډیسک دی چې اندازه 4.9 GB ده. په دریم قدم کې موږ تاسو سره DVD 9 دی چې د دې اندازه 9 GB ده چې موږ پکې مختلف ډول معلومات ساتلی شو. په دې باندې خو پوه شوئ. یعنی په CD کې موږ تاسو او DVD کې او DVD 9 کې موږ تاسو معلومات ساتلی شو. ان شاء الله په دې باندې بیا خبره وکړو چې په دې کې دا مختلفې طریقې لري چې په دې کې خپل معلومات څنګه په ځای پر ځای کیږي. دا و د هارډویر دریم نمبر معلوماتي ویډیو چې په راتلونکي کې به ان شاء الله موږ وینډوز 10 شروع کوو. که تاسو غواړئ چې همداسې معلوماتي ویډیوګانې ترلاسه کړئ نو موږ سره پاتې شئ. که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو لایک او چینل سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.